د تورخم په عمري میشغالي کې د اداري کمپلیکس ودانۍ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه کمپلیکس د ملي پراختیا شرکت په مالي لګښت په 3200 متره مربع ځمکه کې یوازې د 15 ورځو په موده کې جوړ شوی چې 80 اداري خونې، یوه کنفرانس خونه، تشنابونه او نورې لازمې اسانتیاوې به ولري. نو الحمدلله دغه کومه ودانۍ چې نن د موږ ستاسو مخې ته ده، دا که په عادي حالت کې مو کار کړی امکان دی درلوده چې په 6 میاشتو یا 7 میاشتو په جریان کې دا ودانۍ هغه شوې وه، تکمیل شوې وه. خو ورونو ډېر زیات په سرعت سره کار وکړی. زه به د شپې به مو سره په تماس وم، په ورځ کې به مو سره په تماس کې وم. نو د 18 ورځې ما ورته ټارګېټ او هدف تعین کړی و. دوی وشو کولی چې دغه ماڼۍ یا دغه کمپلیکس اداري چې جوړ شوی دلته دا یې په 15 ورځو کې الحمدلله تکمیل کړ. دلته په دغه ودانۍ کې تقریبا 80 اداري خونې دي او یو معیاري د کنفرانسونو تالار لري. همداراز د اړتیا وړ نور کوم لوازم چې له دې ودانیو سره دي دا هم ټول دي چې دغه به د موږ د راستنېدونکو ورونو د لا ښه خدمتونو ترسره کولو لپاره استفاده کیږي. دلته ځینو چارواکو وویل ګاونډیو هیوادونو هڅه کوله چې کډوال په اسلامي امارت باندې د یوه فشار په توګه استعمال کړي، خو د اسلامي امارت له لوري د بیرته راستنېدونکو کډوالو ښه مدیریت او بېساري خدمتونو دا ثابته کړه چې دوی د هیچا تر فشار لاندې نه راځي. تقریبا دغه لړۍ ګاونډیو هیوادونو د یو فشار په توګه باندې د یو فشار آلې په توګه باندې استعمال کړه. خو الحمدلله د امارت اسلامي مشفق مشرانو دغه لړۍ ته په وخت باندې رسیدګي وکړه او د دې خپلو راستنو شوو هیوادوالو په ورین تندي باندې خدمت وکړ. دا داسې د مهاجرینو بهیر له تېرو 2 کلونو راهیسې راپیل شوی ده. د افغانستان اسلامي امارت له لوري د مهاجرینو د دې بهیر د مدیریت په موخه د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده او په 12 کمیټو کې په ډېره ښه توګه د مهاجرینو دغه بهیر مدیریت شوی او کنټرول شوی ده. د اسلامي امارت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وویل د بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ته دایمي مشتېدنې لپاره اسلامي امارت په 11 ولایتونو کې 58 ښارګوټي په پلان کې نیولي وو چې په ځینو ولایتونو کې د ویش لړۍ روانه او ځینو نورو کې به نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې ترڅنګ په دایمي توګه د دوی د مشتېدنې په موخه هم د افغانستان اسلامي امارت په 11 ولایتونو کې 58 ښارګوټي په پلان کې لري. د دې جملې تر دې مهاله په 15 ولایتونو کې 15 ښارګوټي دغه طرح او نقشې نهایي شوي دي او د هغوی توزیع عملا د مسؤلینو لخوا شوې ده. د ځینو جریان لري په دې کې به زموږ دغه راستانه شوي هیوادوال په دغو ښارګوټو کې چې هغه د کور او ښار جوړولو وزارت د ماسټر پلان له مخې نقشه او ډیزاین شوي دي، دوی کې به دوی میشتېږي او هغوی ته به لازمې اسانتیاوې هلته برابرې شوي. د یادونې وړ ده چې د اداري کمپلیکس په دغه ودانۍ کې به د بیرته راستنېدونکو کډوالو په کارونو کې چټکتیا او ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي چې ورسره به ټولې ادارې په یوه ځای کې د کډوالو لپاره خدمات وړاندې کوي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، تورخم.